څنګه چل دی نن سبا ښکارې نه نو خانان خورځه کې نه ښکارې چشمې دې مبارکه شه خدای دې وبخه دا د کوم ځای نه راوړې دا خو جانې کوم بار نه رالېږل دا خو ماتې دي دا څنګه چشمې دي واره وایي ماتې دي په ټي وي کار کوي او په پیشن نه پېږي او دا مخ دې ولې نو نه که نو دا خو اوس لکه چې ښه کې نو بد به مونږ نه ها څنګه نو منډه د تلم د څارویو اوښ تږي و ښه مې راشه اوبه وله ورنګه ښه یاره چې اوبه ورته کېږدې ډز شو په ښکرې ووالم نه نو د اوښ کرویزو ننګه والله چې داسې دومره غوندې وه چې ورلم نو هغه چیري له ورغلی سلام چیري له نو والله چې ما ته خو وي اوښ دې ګوزنګ د قسمته چیلې شوي نو پټولو دی نو خیر را باندې کړي در باندې دغه حال ستا جوړ کړی دی ها پټنګه اوښ بډنګه نو مونږ چې چرګه پټکو دوه کاله دننه یو نو چې اوښ مې پټ کړنګه نو په خدای چې عمر قید مې کي نه ته چې د څاروو منډه ته تلې تا سره پیسې وي واره پیسې دولت خو دومره دی ټول بینکونه ډک دي نه نو بینکونه خو ډک دي خو ما ته هم پته او که نه نو خو صرف ما ته د رېستو اجازت نشته نه نو څاروی دې پسې اخیستو بیا رنګه ستا په کاري چې زه له شل درکړم زه درته خوار ښکارم ته راکړه که نه یو 200 روپۍ راکړه 200 لاله ورکړه تاله به کلي کې درکړه زه تا نه غواړم ما سره د زرو لوټ دی ته راکړه زه دله ماتومه ته راکړه مې یو 1500 قرض نو ته ما نه بیا اختر کې ډبل والا ته ما نه پیسې غواړې ها او ته دا وایه چې څاروی دې پسې اخیستو څاروي نه لاړم لکه مس نظر له په خدای پلار دی ولاړو قسمونه یې خوړل زما پلار ولاړو قسمونه یې خوړو هو که نه څنګه قسمونه یې خوړو څاروو باندې ورغلم مې لاله څاروی په 100 دی وي قسم په خدای په 1000 مې اخیستې په 1000 ستا نو بیا ترې روان شوم مې ګران دی نالم خو څاروی لږ داسې غوړو نو منرغه مې وتو شو بیا راغلم مې لږ بس د 100 دی وایي قسم په خدای وایي په 10 مې اخیستې وایي پاتې شي واله هغه بل څوک خو زما والد صاحب نو مالا په خدای چې ستا په شان اوږده پوزه حاجي ما اورېدلي چې تاسو د چرګانو د ویلفیر دپاره څه کمیټي جوړه کړې ده او موږ دا نوی نسل چې کوم راتلونکی نسل دی نو موږ خپلو کې یو ځای شو کېناستو مې لنګه چې دا نوی نسل راځي او دوی نه دا اصلي چرګان دا زموږ دا نسل وکړي هغوی به بیا په پارمي چرګانو پاین هغوی به څنګه د ملک قوم خدمت کوي نو په موږ دا الزام دی نظر صاحب وایي دا دي پټئ موږ پټو نه دا موږ راتلونکي نسل سټور کوو او دغسې تاسو دا بلفونه چې دي ځان سټور کوئ ها موږ د خیر ښېګڼې ګوره نه اوس چرګ ناست دی ما ته یې ولله راکوز کړو خو څه مطلب ومي که نه خرڅوم نه انسان دی وروره ولې پیشو یې نه شي خوړلی باقي بلب ته اوس کوڅنګې لګېدلی دی نو چې زه یې کوز کړم نو زه ملک لم پیدا ورکړم قوم لم او دغسې بجلي هم بچ کېږي که نه ګوره بلب ما کوز کړو یو خو بجلي نه خرڅېږي بل روز ته روز ګراني نه دغه بلب په مارکېټ کې سامان 10 دی بس په 10 دی موږ هم دغه بلب مارکېټ کې پاته په 15 خرڅه دا خو وره که نه چې تا خو بیا څاروی وانه غوښتو نو څاروی مننګه څنګه لې نو بیا دې څه وکړو په 10 روپۍ مې کیسټ واخیست د څه شي کیسټ د سندرو واره سندرې هغه خلک کوي چې چا څوک لیدلي نه ما سره اوس هم سردار علي ټنکر په سایکل راله نه نو کیسټ کې څه دپاره یې واخیستو چاته خو مه نه کیسټ کې د هغوی اوازونه دي د هغوی اوازونه دي
نو پاغه سکے مزنګ مارکټ واچو ها خان پہچان کے نا ها ٹیپ لنگو ها ما ها ارے ها مزخه لنگوی وی توری کوی غشتین ما نو دا ولا قربانه پورسته کې خلک بدن تپوس نه کوي ورا مسلمانان نظر لاندې پاتې او څنګه خلک له د خور لاندې شو چې چا مخیراتونه مگر ایمانان کول اوس نن سبا د خلکو له وخوړی په بدم کار دي چې چا ساروی غلطي غریمانانو لره رزق وغه نه ورکه